طالبانو د خیریه موسسو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو ته د امن ډاډ ورکړی دی. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې بهرنیو ډیپلوماټانو او د خیریه موسساتو کارکوونکو ته زموږ له لوري هیڅ خطر نشته. اعلامیه کې راغلي د تیر په تعقیب او د هیواد روانو تحولاتو ته په کتو سره د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا ټولو ته ډاډ ورکوي چې زموږ لخوا په بهرنیو غیر نظامي او غیر امنیتي اتباعو ډیپلوماټانو د سفارتونو او د خیریه موسساتو کارکوونکو ته مشکل او امنیتي خطر نه پیښیږي. طالبان وایي بهرني ډیپلوماټان او د خیریه موسساتو کارکوونکي په عادي توګه خپلو کارونو ته ادامه ورکولی شي تر کومه چې اسلامي امارت پورې اړه لري د هغوی د خوندیتوب په هکله به خپل مسؤلیت ترسره کیږي. باید وویل شي چې طالبان داسې مهال د خیریه موسساتو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو ته ډاډ ورکوي چې تر دې وړاندې هم څو ځله څرګنده کړې وه چې راتلونکي نظام کې له نړیوالو سره ښې او په متقابل احترام ولاړې ډیپلوماتیکي اړیکې غواړي.